السلام علیکم. دا ما سره یو نظم دی چې دا ما په دې حالاتو باندې لیکلی دی که پرسکا زموږ پښتانه قوم را بیدار نه شو نو الله دې نه کړي چې هغه حالات بیا جوړ شي. دې کې پښتون قوم ته یو پیغام دی چې ای پښتنو که را بیدار نه شوئ په موږ به بیا هغه قیامت راشي. ای پښتنو که را بیدار نه شوئ په موږ به بیا هغه قیامت راشي. مونږ سره اکثر داسې قصې به کېدې په جنازو کې جنازې به کېدې د دې بې رحمه زمانې به کېدې په مونږ رنګ رنګ تجربې به کېدې. هغه سرونه پرې کول مو یاد شي، هغه د جاز نه غورځول مو یاد شي، په هر هنر باندې وجل مو یاد شي، د مړو لاشونو خرڅول مو یاد شي. هغه په وینو باندې سرې پښتنې په بم ټوپک زرې زرې پښتنې چې براتلې د ادیرې پښتنې چې براتلې د ادیرې پښتنې هغه اختر جړه او خیرې پښتنې په خپل وطن کې در په در و مونږه هر وخت کډوال کډه په سر و مونږه چې پښتانه و ترهګر و مونږه که څوک د لر و که د بر و مونږه. ای پښتنو که را بیدار نه شوئ په مونږ به بیا هغه قیامت راشي. ای پښتنو که را بیدار نه شوئ په مونږ به بیا هغه قیامت راشي. دوی به بانه په بهانه مړه کول، دلته به هر چا پښتانه مړه کول، هم یې واړه هم نارینه مړه کول، داسې څوک نه و چې چا نه مړه کول. د جوماتونو مو لمبې وتې وې، ورانو کورونو مو تنبې وتې وې، واګې د وخت د دبدبې وتې وې، هر څوک ډېرې مو توبې وتې وې. ما د یتیمو بچو بیر لیدلې، د تړ مو وینو مې بهیر لیدلې، ځان بې ګناه مې سور کافر لیدلې، ما یې زندان ما یې زنځیر لیدلې. ما د ملا حلالول لیدلی، ما یې په اور کې سوځول لیدلی، پردي بچي مې خرڅول لیدلی، دا مې حالات د چاپېرچل لیدلی. چې په خیمو کې مو ژوندون کړی دی، پردو جامو کې مو ژوندون کړی دی، اوښکو لیمو کې مو ژوندون کړی دی، ستا بې رحمو کې مو ژوندون کړی دی. اوښکو لیمو کې مو ژوندون کړی دی، په بې رحمو کې مو ژوندون کړی دی. ای پښتنو که را بیدار نه شوئ په مونږ به بیا هغه قیامت راشي. په دې کوڅو کې یې وجلی یمه، په حدیثو کې یې وجلی یمه، داسې قصو کې یې وجلی یمه، په مدرسو کې یې وجلی یمه. د هر یو کور او د بیټک تالاشي، هغه په زور د تور ټوپک تالاشي، د هر پښتون په هر پاټک تالاشي، هم په تورخم هم په اټک تالاشي. چا په دنیا چا په جهاد وجلم، هر یو انسان په خپل مفاد وجلم، ځکه مولاو اسلام آباد وجلم، ولی به زه په خپل هیواد وجلم. زمونږ مرو باندې راښکلي چړې، زمونږ د وینو رنګ وهلي چړې، هر چا به مونږ ته ویني ولي چړې، زمونږ دپاره یې وې ساتلې چړې. زمونږ نوکونه یې ویستلي که نه، میخونه م سر کې ټک وهلي که نه، په دې کوڅو کې یې راښکلي که نه، زمونږ لاشونه یې سوځولي که نه. پښتانه هر وخت سنګسار شوي دلته، لکه منصور خپه در شوي دلته، وخته د هر جبر ښکار شوي دلته، په هر ساعت کې ازار شوي دلته. ای پښتنو که را بیدار نه شوئ په مونږ به بیا هغه قیامت راشي. ورانو کورونو کې چینجو خوړلي، زمونږ لاشونه دلته سپو خوړلي، ورانو کورونو کې چینجو خوړلي، زمونږ لاشونه دلته سپو خوړلي. مړ خډیر را له اوبو خوړلي، د تور ټوپک تورو شپېلو خوړلي. هر یو سړي تورو توپنګ راوړی، ما پسې هر یو سړي جنګ راوړی، چا پردی جنګ زما تر څنګ راوړی، هر یو سحر د وینو رنګ راوړی. بیا په نمبر وار په وار جنازې، چې براتلې د هر بازار جنازې، مړه بس وتې وې د شمار جنازې، په هر ساعت قطار قطار جنازې. مرګ حیران شوی و وجل داسې و، ستا د بمونو غورځول داسې و، دلته لاشونه سوځول داسې و، دلته لاشونه سوځول داسې و، ژوندون په سخته تېرول داسې و. مور د بچو بچي د مور نه ورک و، پیغلو جړل رونه د خور نه ورک و، د سترګو سپین پکې د تور نه ورک و، ځوانان به هر وخت د کور نه ورک و. ای پښتنو که را بیدار نه شوئ په مونږ به بیا هغه قیامت راشي. ملا قاضي منصور په دار بېوسه،
هر یو پښتون ستا په ګزار بېوسه، د جنتونو ټیکهدار بېوسه، هر سوداګر د خپل روزګار بېوسه. د ژوند اختیار ته دلته چا پرېښیم، کله واکدار کله ملا پرېښیم. سخته کې هر سړی تنها پرېښیم، هر چا په در کې بېنوا پرېښیم. وجلم چا د ترهګر په نامه، چا د بېرحمه زناور په نامه، چا د طالب او دهشتګرد په نامه، ملا وجلم د عسکر په نامه. په مونږه داسې قیامتونه تیر شول، په مونږه رنګ رنګ عذابونه تیر شول، په مونږه هر وخت مرګونه تیر شول، سم د قیامت په شان وختونه تیر شول. په مونږه هر وخت مرګونه تیر شول، سم د قیامت په شان وختونه تیر شول. ای پښتنو که را بیدار نه شوئ، په مونږ به بیا هغه قیامت راشي. ای پښتنو که را بیدار نه شوئ، په مونږ به بیا هغه قیامت راشي. نور مې ژوندونه په قلاره پرېږده، ما د هر ظلم د ازاره پرېږده. پښتون یم ژوند ته مې هوښیاره پرېږده، رحیم الله سحر واکداره پرېږده، رحیم الله سحر واکداره پرېږده.